د شینوارو اچین ولسوالۍ یوه تاریخي شیبه 50 کلنه دښمني په دوستۍ بدله شوه. په ننګرهار ولایت کې د شینوارو اچین ولسوالۍ په پیښه سیمه کې د دوو کورنیو ترمنځ 50 کلنه دښمني د اسلامي امارت تر نظارت لاندې د ملک حاجي اختر محمد شینواري او یو بل قومي مخور په هڅو پای ته ورسېده. د دغې تاریخي پیښې په تړاو په جوړه شوې غونډه کې د قاتل کورنۍ غړي خان افضل په خپلو خبرو کې وویل چې د خپلو پلرونو پرېښې دښمني ختمول د ازادۍ احساس ورکوي او هغوی د بدۍ سخت ژوند نه د خلاصون خوښي څرګنده کړه. زما نوم خان افضل دی او د اچین ولسوالۍ د پیښې کریا اوسېدونکی یم. نن 15 کاله مخکې دا کار چې کله وشو نو هغه وخت کې زه بلوغ ته نه وم رسېدلی. زموږ پلرونو نه وشو دا کار، خو دغه کار چې وشو نو موږ باندې د رڼا ورځ داسې راغله لکه توره تیارې شي یو شپه چې موږ چې بار سره لوړه کړه دا کیسه ملا سوګه نه نو موږ ته به ماښام نه پس هغه ډېره ښکاره کړې او یو تکلیف تکسې سره او لازم ژوند تېروي ځکه چې زموږ به هر کله چې به موږ سره دوړه نه وه موږ نه شو وتلی چې باندې پردو خلکو را راوړه او موږ سره به پیسې نه ځکه چې مزدوري نه شي کړی به دی بالاخره نن چې کله لکه په بل پورې نه خبر روان شوی نن نیسو که نه زما سترګو نه ولاړ چې د خوشحالۍ نه اوښې لاړې چې زه دومره خوشحاله شوم د خپل زما خو ګیره سپینه که نه د وروسته نسل ما چې زموږ بچي د تربګنۍ دښمنۍ نه بچ. د مقتول کورنۍ غړي معراج ګل د خبرو پر مهال وویل چې دوی بخښنه له غچ اخیستنې غوره بولي او نورو ته هم دا پیغام ورکوي چې خپل منځي لانجې ختمې کړي او د مینې او سولې ژوند غوره کړي. زه معراج ګل د باغچه ګل زوی د اچین ولسوالۍ اوسېدونکی موږ دا پیښه چې راغلې ده د دې تقریبا 40-45 کاله وشو نو زه په ښه بد باندې هلته نه پوهېږم صحیح ده او بخصوص دغه اسلامي امارت او اختر محمد حاجي او شیخ الله کاري او د دوی په هلو ځلو باندې انشاءالله چې نن پای ته ورسېده او موږ د زړه نه بس خوشحاله یو موږ د زړه نه بخښش دی خلک په دې کې راګیر دي چې الله تعالی ته غاړه خلاصه کړه او الله تعالی راضي کړه انسانان به موږ څه وکړو چې الله تعالی راضي شي انسانان خو نه مهم الله تعالی مهم دی الله تعالی راضي شي دا ډېره غټه خبره ده دینه غټه خبره به نور ملک حاجي اختر محمد شینواری چې د دې جرګې مشري پر غاړه وه وویل د جرګې او قومي مشرانو 2 میاشتو پرله پسې هڅې وکړي چې دغه اوږده دښمني په دوستۍ بدله کړي. دا خو د دې د ډبرو مشران چې دي هغه خو زما یاد نه مخکې خل دي او مړه شوي دي خو اوس موجود وخت چې دی یو طرف ته د مقتول طرف ته چې دی زامن دي یو معراج ګل پشلي مشهور دی یو رحمان ګل او جانب مقابل چې حاجي سیال جان او ملک افسر خان افضل زیړی حاجي دا ډېر غټ کور دی خو دا 4 کسه مشران نومونه ورته دې ترمنځ دغه تقریبا 50 کلنه یا 45 کلنه بدي وه چې باغچه ګل په نامه کس پرې مړ او فیصله کې لیکل شوی او دې ډېر وخت ځکه نه نیولی چې یاره 1.5-2 میاشتې مخکې ما ته دوی وینا وکړه چې رالم د الله په توکل باندې ستاسو په دعا باندې به دغه روغه جوړه خدای وکړه تاسو نه په خپلو سترګو ولیدل په دې کې خو خامخا ژوند سختګي ځکه چې یو بل نه هېرېده څوک چې قرضدار وو هغوی به ډېر ځان ساتل اوس وخت کې دغه ژوند هم داسې و چې سره لرې وو څوک وړوکو ډکه او دغه رحمان ګل دي کورونه دلته دي او نور کورونه ډېر بر دي خو بدي ورنګ به به خامخا دې کې راوترسي او ځان یو بل نه ساتل. په ننګرهار کې د قومونو قبایلو د چارو رئیس قاری رحمت الله هم دې تاریخي هوکړې ته اشاره وکړه او یادونه یې وکړه چې په روان کال کې د قومي مخورو په همکارۍ له 50 څخه زیاتې لوی او وړې لانجې حل کړي دي. هغه زیاته کړې ده چې د قبایلي شخړو د حل لپاره په ولسوالیو کې د علماو قومي مشرانو ګډې کمیټې جوړې شوي دي چې په ټولنه کې د شخړو حل ته کار کوي. اوس الحمدلله خو انشاءالله دغه را روانه جمعه کې اوس موږ یوه په سرخود کې داسې فیصله لرو چې هغه به ابلاغ کړو او په همدې جمعه کې بله موږ په ځای کې درې نور کې لرو انشاءالله هغه به همدې جمعه کې ابلاغ شي او داسې بیا په مختلفو ولسوالیو کې نور باندې کار روان دی هغه نهایي شوي نه دي او دغه انشاءالله نهایي شوي دا به په دې را روانه هفته کې دا پای ته ورسي تقریبا 15 کاله مخکې لانجه وه دا د ځمکې په سر باندې پیدا شوې دا شخړه وه خو بدبختانه بس موږ ستاسو وطن دغسې دی
نو د هغې نه بیا دغه یو طرف ته راپاڅېدلي و دغه کس یې شهید کړی او الحمدلله نن په دې باندې وتوانېدو چې دا فتح ختمه شوه. موږ خو د قومي مشران چې دي موږ په هرې ولسوالۍ کې د امارت اسلامي نه وروسته چې کله امارت قایم شوی دی په هرې ولسوالۍ کې تقریبا 10 کسان مشران ټاکلي دي. دوی سره دغه مسلو د همدغه ته موږ ټاکلي 8 کسه قومي مشران دي او 3 علما دي. دا په دې ولسوالیو کارکان دي او هغه ولسوالۍ کې چې څومره لانجې وي د دې ټولو تعداد موږ معلوم کړی چې په ولسوالۍ کې مثال 15 دي، په بله کې 6 دي، په بله کې 10 دي. بیا هر یو ته په هغې باندې کار روان کړی دی. نو آینده کې هم داسې یو طرحل کېږي لکه تاسو څنګه ویل چې په دې کال کې دومره 50 ته ورسېږي. دې سره انشاءالله په روان کال کې څومره پاتې دا به ټول ختم شي. د اچین ولسوالۍ ولسوال مولوي خیر الله ابراهیم وویل چې د ولسوالۍ ډیری شخړې قومي مخاورو ته سپارل کیږي او د جرګو په واسطه یې حل کوي. هغه یادونه وکړه چې قومي میکانیزم د شخړو په حل کې مؤثر دی. دا چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د اسلامي امارت په راتګ سره زیاتې دښمنۍ حل شوې او په ټکه ورته کېښود شو. په اچین ولسوالۍ کې دغه تقریبا 6 مسایل دي چې حل کېږي. همدغه رنګه موږ ته چې څوک عریضه وکړي بیا د مخورو سپین ږیرو او علما کرامو په منځګړیتوب باندې هغوی ته لیږو، هغو په هلو ځلو نو پای ته ټکه ورته ږدي او صلح دښمني په صلح باندې په دوستۍ بدلیږي. په اچین ولسوالۍ پیښه سیمه کې دغه شخړه او بدي په داسې حال کې په دوستۍ بدلیږي چې په همدغه سیمه کې څه موده وړاندې هم د قومي مخاورو په منځګړیتوب 10 کلنه دښمني په دوستۍ بدله شوې وه.